بسم الله الرحمن الرحیم. ثلاثی په دوه قسمه وي، مجرد و مزید فیه. ثلاثی مجرد هغه وي چې حروف اصلي درې وي پکښې، لکه نصره یا فتحه یا ضربه. دغه شی رباعي مجرد هغه وي چې حروف اصلي په درشې څلور وي، لکه بعثر په وزن د فعلله، و د ثلاثي په وزن د فعله. مزید فیه دغه رنګ په ثلاثي شیاوي او په رباعي شیاوي. مزید فیه هغه ته وایي چې ثلاثي شی حرف زائد راغلی، بیا حرف زائد په ثلاثي شی چې رسي هغه لیا داسې وي چې په تکرار د غین کلمې سره راشي، لکه قطع، لیا په تکرار د لام کلمې سره راشي، لکه جلببه. یو زیادت داسې وي چې د حروف اصلي نه غیر لفظ پکښې زیات سي، لکه ثلاثي مزید فیه شي چې اکرم شي همزادو یا تفغل شي تادو، دغسې نه را. و رباعي مجرد بیا هغه وي لکه باثره، دا په فعلله وزن بندېدو. اس په دغه شی چې زیادت کوي تباثره، تباثره. باثره معنا دو اوبارنا، اکسانا. لیا تسربلا لباس پہننا، شلوار پہننا. و بیا پرین سبق شدا کی ساته رشلا چې د حروف په اعتبار سره فعل په څلور قسمه ده. یو صحیح وي، صحیح ایک فعل ته وایي چې د په حروف اصلیه شه همزه یا نه وي، حرف علت یا نه وي، و مضاعف یا نه وي. مضاعف معنا دو حرف یک جنس، لکه قطع. و حرف علت چې دا حرف علت واو الف و یا چې مجموعه دو وای، اس پکی میں فعل شي چې حروف علت وي به هغه ته معطل وي. بیا د حرف علت په لحاظ سره د فعل بیا قسمونه دي، که حرف علت د فا کلمه په مقابله شو بیا هغه مختلفه وي. مثال یو ته وایي که حرف علت د غین کلمه مقابله شو به اته اجواف یای و معطل غین یو ته وایي، و که حرف علت د لام کلمه مقابله شو به اته معطل لام یای و ناقص یو ته وایي. دغه رنګ محموز، محموز د حمزه نه وتله ده، د حمزه نه مشتق ده چې حروف اصلیش په زوی شي، لکه فا غین لام په مقابله شه حمزه روشي. اس کچره حمزه د فا کلمه مقابله شه رغله اتم محموز فاوی، لکه امره. کچره حمزه د غین کلمه په مقابله شه رغله اتوی محموز غین، لکه سالا. و کا بیا حمزه د لام کلمه په مقابله شه رغله اتوی محموز لام، لکه قرأ. اس معطل، معطل آکه در حروف اصلی و حرف علت بود. معطل آغا وی چې په حروف اصلی د دو شی حرف علت وی. اگر یک باشد که حرف علت یو وی، یک باشد، باشد دا فعل لکنه، فعل مضارع دغه ضمیر ده، اغ ضمیر نه مراد حرف علت ده. که حرف علت یو آرا سه قسم است، اغلارا دری قسمینه دی. یا به حرف علت فا کلمه مقابله شی مختلفه که آرا مثال، که آرا مثال گویند چه اختا مثال وید چون وغدا و یسرا. اس وغدا وزن د فعلا، فا کلمه مقابل شی واو روغی ازدخته یای مثال واوی. و یسرا د فا کلمه په مقابل شی یا روغلا دغه تو یای مثال یای. یعنی مثال په دوا قسمه ده کنه. فا کلمه مقابل شه حرف علت چې روشي، بیا حرف علت یا روشي یا واو روشي. واو والمثال دا وغدا، د یا والمثال دا یسرا. وغدا معنا د وعده وکړه، فارسی ترجمه دو وعده داد، وعده ورکړه. وعده دادن، وعده دے دینا، دادن دے دینا. دادن نون مصدری کاٹ کے وعدہ داد، وعدہ ورکڑا،
یعنی وعده کیا. و یسره، یسره دا معنا دو چې دای نرم شو، آسان شو یا مطیق شد، تابعدار شو. و معطل غین چې حرف علت یو وی کنه، بیا وی آل یا معطل فاوی یا وی معطل غین وی که آن را اجواف گویند چې هغه ته اجواف یاوی. جوف ګډه ته وی، ګډه د بدن په میونس شي. و دغه غین کلمه چې د فا و د لام په میونس شي دو ځکه د حرف فعل ته اجواف یای چې د غین کلمه مقابله شي حرف علت روشي. به په دغه ځای شي لیا غین کلمه په مقابله شي چې حرف علت ترسیخ ولیا به واورسي ولیا به یارسي. ٹھیک شلا کسرنګ چې مثال شي واو یا روغل. اس اجواف په دوا قسمه دي لکه قالا و باغا. قالا چې د په اصل شي دا قوالا، قوالا. و باغا چې د په اصل شي دا بایغا. اس قالا شي واو روغای دی غین کلمه په مقابله شي دغه ش معطل غین. معطل غین ش خو معطل واوی، معطل واوی قوالا، معطل واوی. و بایغا، باغا در اصل بایغا بود. اس بایغا چې غین کلمه مقابله شي یا روغلا دغه ته ویای اجواف یای. قالا د اجواف واوی مثال ده و باغا د اجواف یایی مثال ده. و دریم قسم د هغه فعل چې حرف علت یووي چې د لام کلمه په مقابله شروع شي. و معطل لام، معطل لام که آن را ناقص گویند چې هغه ته ناقص یاوی. چون دغه و رما، دغه په اصل شو دغوا از دغه ناقص واوی شو. و راما په اصل شدا رامایا، دغه ناقص یایی. دغوا ناقص واوی و رامایا ناقص یایی. دا خو هغه درې قسمه شلو مثال اجواف و ناقص چې حرف علت یو وی پشه. و اگر دو حرف علت باشد کچره دو حرف علت وی آن را لفیف گویند هغه ته لفیف یای. نغشتل و آن بر دو قسم است. لفیف په دوا قسمه ده. مقرون که هر دو حرف علت متصل باشد، چې هر دو حرف علت متصل وي، پیوست وي. چون طوا، طوا ته وګورئ واو یاده و یا یادو، یعنی غین کلمه په مقابله شه دا واو و د لام کلمه په مقابله شه دو یا الف مقصوره. و مفروق، لفیف مفروق اگر منفصل باشد کچیر حرف علت د فا و د لام کلمه په مقابله شو بیا ته ویای لفیف مفروق. لکه وقایا، وقایا چې دا نه به جوړ شي وقا. و مضاعف، مضاعف آنس هغه ده که در حروف اصلی وي چې په حروف اصلی د دشه دو حرف یک جنس باشد، دو حروف د یو جنس وي. چون فر، لکه فر په فر شه را یو جنس تا کنه، یو را دو دوا ځله راغلی دو تکراری راغله ده. دغه رنګ زلزله، زلزله ته وګورئ دغه شا ذات تکراریه ده و د لام تکراریه ده. اس فر چې دغه ته مضاعف ثلاثی وی، مضاعف ثلاثی ویل چې فر ول اصل ده فراره په وزن د فعاله اصلسی ده، و زلزله چې ده په وزن د فعاله ده. اس و دغه ته زلزله ته وی مضاعف رباعی، مضاعف رباعی. مضاعف رباعی و دا نقشوي چې د فا و لام اول په مقام شوی یو کلمه وی و غین و لام ثانی په مقابله شوی بلا کلمه وی. زلزله، سلسله، حسحسه، سلسله، حسحسه، زلزله دا مضاعف رباعی دی. و فر دغه مضاعف ثلاثی. پس کل 10 اقسام باشد، پس ټول په صرف شه لس اقسام وی د فعل. یک صحیح، یو صحیح غنیه و سه محموز، درې محموز، محموز فا، محموز غین، محموز لام. دا سه سلر شل و 5 معطل، 15 معطل شل. اس 15 و
سالر نشل و یک مضاعف یو مضاعف د لاس شل دا 5 معطل سرنګ شل ګوره مثال اجواف ناقص و لفیف مفروق و لفیف مقرون دا 15 شل دا لاس قسمین شل و صرفیان به سبب کثرت مباحث صرفیه و صرفیون چې دی یعنی علما د صرف په سبب د ډېرې مباحث د ډېرې بحث صرفیه هفت را اعتبار کرده اند و ویل را اعتبار کرده که در این بیت مذکورن چې په دغه بیت شه مذکور دی یعنی اصل شه دی لاس په د زیات استعمال په وجه سره کا صرفیونه وویت کړی دی چې په دغه شعر شدی لفی صحیح استو مثال استو مضاعف لفیف و ناقص و محموز و اجواف صحیح چې دا هغه یو ده مثال چې دا هغه چې فا کلمه مقابله شه حرف علت روشی اب یا په دوا قسمه شه او مضاعف چې دا یو حرف چې دوا ځله روشي تکرار یې روشي لفیف اب یا په دوا قسمه ده یعنی چې حرف علت دوا وی په یو کلمه شه به لفیف بیا په دوا قسمه مفروق و مقرون و ناقص هغه ده چې د لام کلمه مقابله شه حرف علت روشي محموز به بیا په دې قسمه ده و اجواف از هغه شعر چې کومو قسمینه روستی دی دغه نه توکا به بیا قسمینه جوړول به دا بیا لاس پیرا کیږي خلاص